یو پوښتنه کړې ده چې زه په دولت کې مامور یم او خلکو ته مثال کارونه کوم، نو بعضې خلک ماته شیرني راکړي، کار ورته وکړم، د شیرني غواړم نه، خو بس هغوی د خپل زړه نه یا خوشحاله ډېر، نو یو څه ماته راکړي، نو دا اخیستل ماته څنګه دي؟ جواب دا چې دا اخیستل تا ته حرام دي. مسؤلینو دپاره، د چوکۍ خاوندانو دپاره یو څه اخیستل د شیرني په نوم باندې، د شکرانې په نوم باندې، د تحفو په نوم باندې، دا ناروا او حرام دي. او رشوت اخیستل بعضې حرام دي. رشوت خور حکم خو تاسو ته معلوم دی. په دې وجې نه په دې نوم باندې شکرانې اخیستل، تحفې اخیستل دا ناروا او حرام دي. او دې باره کې محدثینو بابونه لګولي، هدایا العمال غلول، هغه خلک چې هغوی په وظیفه باندې وټاکل شي، هغوی دپاره تحفې اخیستل دا خیانت دی. که څوک یې ورکوي باید وایي نخلي ورته وي دا زه نه اخلم، ما ته معاش ټاکل شوی دی، د هغې بدل کې تاسو دا کار کوم، تحفو ته ما ته ضرورت نشته دی او نه ما ته جایز دی چې واخلم درنه. اگر که څوک یې د زړه نه درکوي خو نه به یې اخلي. دې باره کې صحیح البخاري کې یو روایت دی، ابو حمید الساعدي رضی الله عنه، نبی علیه السلام د ایست قبیلې نه یو کس مقرر کړو په زکات راټولولو باندې، ابن اللتبیه ورته ویلې. نو کله چې هغه د زکات مال راوړو، نو نبی علیه السلام ته سپاره ورته ویلې چې دا د زکات مال دی او دا ماته تحفه شوي دي، خلکو ما د شخصي را کړي دي. نبی علیه السلام په دې باندې سخت غوسه شو، منبر ته وخته او بیا یې ویلې وایي څه وجه د بعضې خلکو دپاره چې موږ مقرر کړو یو ځای باندې او دوی بیا وایي چې دا موږ ته تحفه شوي دي، دا د مور یا د پلار په کور باندې کینی، دا د خلک بیا ورکي. د مور او پلار په کورنۍ باندې چې ګنه یعنی دا کله کور کې کینی، دا تحفې او ډالۍ دی بیا څوک ورکي کنه، دا شیرني دی بیا څوک ورکي. همدغه د چوکۍ خاوند دی، دا د لاړ شي، دا چوکۍ دی پرېږدي، دا مسؤلیت دی پرېږدي، وظیفه دی پرېږدي، ته د څوک بیا تحفه ورکي، بیا د څوک شکرانه ورکي، یو روپۍ هم څوک نه ورکوي. نو دا چې دا شکرانې خلک ورکي، دا تحفې ورکي، دا خو د وظیفې د وجې نه ورکوي چې تا سره وظیفه ده، په دې وجې نه دا اخیستل حرام دي، ناروا دي. باید ځان ترې وساتل چې دې حساب به کېږي په ورځ د قیامت باندې. او نبي علیه السلام فرمایي چې چا چې دغسې مال واخیسته دا به یې په سټ باندې پروت وي، د قیامت په ورځ باندې به راځي.